ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د پاکستان پوځ مشر باجوه ته نن کابل کې څه ویلي او د انګلستان لوی درستیز ولې باجوه سره یو ځای راغلی و. جزئیات یې په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن کابل ته راغلی او هلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله سره جلا کتنې درلودې. دواړو خواو د شریکو ګټو او د امنیت او دفاع برخه کې د لا ډېرې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. له ولسمشر غني سره د جنرال باجوه د کتنې پر مهال د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حامد او د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو قومندان جنرال نیکولاس کارټر هم موجود و. په دې تړاو د ارګ په اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس غني په ټینګار وویل د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. جمهور رئیس زیاته کړه د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او د طالبانو ټینګار پر پوځي حل لارې افغانانو ته د منلو نه دی او افغان ولس د بحث او مذاکراتو له لارې د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. جمهور رئیس غني د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل مرتبط وباله او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تامین په برخه کې د پاکستان د مؤثر رول غوښتنه وکړه. جنرال باجوه داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو یو ځل بیا پر پاکستان نیوکې ډېرې کړي او دا هیواد یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړی. ولسمشر غني ویلي و پاکستان باید د افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. خو د پاکستان د پوځ مشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د داسې سولې ملاتړ کوي چې ټولو ښکېلو خواوو پرې اجماع کړې وي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي له جنرال باجوه سره یې خپله کتنه کې نوموړي ته ویلي چې طالبانو د سولې په برخه کې په لاس راغلی فرصت څخه ښه ګټه پورته نه کړه. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان د جګړې د لارې د تحمیل فکر لري دا د جګړې د اوږدېدو او د دوی پر وړاندې د افغانانو د درېدو په معنا ده چې نظامي حل لاره افغانانو ته د عملي کېدو او منلو وړ نه ده. د باجوه دا سفر ځکه مهم دی چې ورسره د دوی د پلار هیواد یعنې انګلستان لوی درستیز هم و او شنونکو په باور ښایي انګلستان پاکستان مجبور کړی چې د سولې مسله کې رښتینې اقدامات ترسره کړي. درنو لیدونکو د دغه موضوع په اړه خپل نظریات را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.